الرحمن الرحیم راځو په مایکروسافټ ورډ کې پرون لیاوټ ټیپ شروع کړی و. لیاوټ ټیپ کې آپشن ویلی و کالم سایز اورینټیشن او مارجن. بل آپشن چې شروع کوو بریک دی. بریک خپله څه ته وایي؟ ماتولو ته وایي. مثال نوې ورقې ته ځو، ماتول دي له یو ورقې نه بل نوي کالم ته ځو، لاین بدلو، دا ټول خپله د بریک د لار نه کېږي. یعنې موږ او تاسو په انسرټ کې ویلو چې بلینک پیج او ورقه نوې کوي، دا پیج بریک هم همدا پیج هم همدا کار کوي. ګوره لیکلي دي میک د پوینټ at the which one page end and the next page begin. یعنی وایي چېرته چې ستاسو دا ورقه end شي، ختمه شي، چې غواړئ بله ورقه یعنې د سره شروع شي، نو بریک ته به راشي او په پیج به کلیک کوئ، ډایرکټ به کومه ورقه سټارټ شي؟ نیکسټ پیج. یعنی پیج خپله دا هم څه کار کوي؟ ورقه څه کوي؟ نوې کوي. که سبا پوښتنه وکړم چې پیج څه کار کوي، نو ستاسو جواب دا وي چې د پیج د لار نه نوې صفحه په ډاکومنټ کې اخیستلی شو. یا داسې هم کولی شو کوم ځای کې چې ولاړې ته غواړې چې دنه بعد بل پیج شروع شو، نو پیج بریک ته راشه، پیج ته راشه، ګوره لیکلي څه که بلې ورقې ته واړول او دویم ورقه څه شوه؟ خپله سټارټ شوه. بل چې دی کالم خو مې پرون درته وویله چې یو کالم نه بل کالم ته ځئ. مثال ته مونږ لیاوټ ته راغلو، څو کالمه مو واخېسته؟ 3. یو کالم کې دومره لیکلو که غواړم دویم ته واوړم، نو بریک ته راشي او په څه کلیک که؟ کالم باندې کلیک که، ګوره بل کالم ته واوړېږو که نه. بل بیا دی رب ټکس دی، ټکس رپینګ دی. ګوره spread text around object on web page such as a caption text from body text. د دې اصل کار دا دی، مثال یو ویبپاڼه کې ته یو آبجیکټ راوستی دی، د آبجیکټ خوا شاوخوا ته یې ټکس څه وي؟ اراونډ یعنې کیپشن هر څه خوا ته دی ټکس وي. بل کار دا دی لاین دا بدلی. مثال موږ تاسو ویل چې انټر بټن څه کار کوي؟ پروګراف. اوس دلته تاسو دومره لیکلو که یو کس درته وایي بس دې خط کې هم دومره لیکل بس دي، بدل که خط، نو ته چې انټر بټن وایې څه به بدل شي؟ نو درته وایي نه لاین بدل که. نو ته غواړې چې لاین بدل کړي، لیاوټ ته راشه، بریک ته راشه، دلته په څه کلیک که؟ ټکس رپینګ. ډایرکټ وګوره څه بدل شو؟ لاین. دلته دې دومره لیکل ته لاین بدل که، نو راشه بریک ته په څه کلیک که؟ ټکس رپینګ. ګوره لاین بدل شو که نه. اوس تاسو ریویو ته راشه، ورډ کاونټ کې وګوره پروګراف څه شی دی؟ 0. بل لا هماغه یو پروګراف شروع دی که نه؟ انټر خو ملا نه ده والی که نه. نو خپله ټکس رپینګ د لار نه موږ او تاسو لاین هم چینج کولی شو. سیکشن ته راځو. سیکشن خپله مې درته ویلې سیکشن اوس مهمه موضوع ده. سیکشن به نن زموږ او ستاسو موضوع ټوله په سیکشن وي. سیکشن خپله وایي برخې ته. څه ته ویل کېږي؟ برخې ته. لکه مثال یو دفتر ته چې لاړ شي، دا کم سیکشن دی؟ دا مثال ریاست سیکشن دی. هغه کم سیکشن دی؟ مدیریت. دا کم سیکشن دی؟ د استادانو سیکشن. یا کوم هسپتال ته لاړ شي، دا کم سیکشن دی؟ د غوږ. دا کم سیکشن دی؟ د سترګې. دا کم سیکشن دی؟ د پزې. سیکشنونه دي که نه؟ برخې. دلته اوس دا سیکشن خپله هم همدا کار کوي، برخو باندې ستا ډاکومنټ په برخو تقسیموي. ګوره انسرټ د سیکشن بریک and start the new section on the next page. یعنی دا سیکشن بدلی، برخه بدلی، خو په کوم ځای کې؟ په نوې ورقه کې. او کنټینیوس هم سیکشن بدلی، خو په کوم ځای کې؟ چې کوم ځای کې ستا څه وي؟ کرسر موجود وي. ښه مثالونو ته اوس غوږ شئ. ګورئ اول دې نه مخکې درته دا لاین نمبر هم وایم، بیا هغه سره مثال در کوم. لاین نمبر ګورئ څه کار کوي. لاین نمبر مثال یو که درته چې هر خط سره څه وکړه؟ لاین نمبر واچوه. هر خط سره څه وکړه؟ لاین نمبر. نو دلته راځو لاین ته کنټینیو. چې کنټینیو باندې کلیک کړي، د یو نه به لاین شروع شي، چې څومره خطونه ته اخلي لاین نمبر به څه وي؟ کنټینیو به وي. ګوره هر یو خط سره نمبر راغو که نه. اوس چې ته څومره نور خطونه اخلي، دا لاین نمبر به همداسې کنټینیو روان وي. هېڅ به همداسې یعنې نه به شمېره به نه بدلوي، همداسې به لاین په لاین څه کېږي؟ کنټینیو به دا لاین نمبر څه وي؟ روان به وي. او زه ورته یم چې نه ریسټارټ ایچ پیج. ریسټارټ ایچ پیج دا معنا اوس تاسو دلته مثال لاین دلته هم څه خط ولیکلو، دی سره نمبر اچوئ، خو څه ته ټیک مارک لګوئ؟ ریسټارټ ایچ پیج ته. یعنی دلته ټیک مارک ولګو، لاین نمبر هر خط سره راغو، خو اوس که بلې ورقې ته وړئ، لاین نمبر به دوباره د څه نه شروع کېږي؟ یو نه. ګوره کنټرول انټر څه نه شروع شو؟ یو نه. یعنی چې هره ورقه اوس بدلیږي، لاین نمبر به د څه نه شروع کېږي؟ یو نه. ځکه دلته موږ او تاسو ته ټیک مارکان کړی. ریسټارټ ایچ پیج. ریسټارټ سیکشن ته راځم او دې نه مخکې درته سپریس فار کرنټ پروګراف وایم.
دا څه کار کوي مثال ته تاسو ټیکس ولیکه صحیح شو ټیکس هم لږ زیات ولیکه مثال 40 پروګراف انټر هر یو لاین سره ته غواړې نمبر واچې لی آوټ ته راغه دلته د لاین نمبر واچو کنټینیو یو کس درته وایي چې دغه خطونه لاین نمبر ایسته که درته وایي چې دې خطونه مثال لاین نمبر ایسته که دی نه یعنی دا 43 چې دی دا د کوم لاین نه شروع شي د 49 نه دغه درې له دغه څو اته لاینونه دي مثال درته وایي اول لاینونه شپږ لاینونه دا د خط نه لري نو دی به شي لاین نمبر ته په څه وکلیک کې سپریس فور کرنٹ پروګراف لاین نمبر ته څه شو ختم شو کنه واپس لاین نمبر غواړي چې راشي ور سره نو څه نه ټیک مارک کیسه کې سپریس فور کرنٹ پروګراف دې کې خو مشکل نشته دا چې دا لاین نمبر اپشن دا په پیج سیټ اپ بٹن کې بدلتا ټول مونږ او تاسو دلته لولو دلته ګوره لاین نمبر دا دلته لولو بل راځو سو بریک کو سیکشن ته راځو نیکسټ پیج دا څه کار کوي ګوره اوس مثالونه ته هیډر او فوټر مونږ او تاسو ویلو مثال یو کس درته هیډر فوټر درته وایي چې یو ورقه ده یو چپټر دی مثال 10 ورقې دی هرې ورقې عنوان بدل دی درته وایي د اولې ورقې عنوان مثال افغانستان شو صحیح شو د دویمې ورقې عنوان کابل د درېیمې ورقې مثال جلال آباد شو صحیح شو درته وایي د همداسې هره ورقه ځان ته ولایت موضوع ده عنوانونه یې بدل دي عنوان باید په هیډر کې راشي نو تا دلته ګوره اوله ورقه کې مثال ولیکو هیډر افغانستان صحیح ده دلته دې ولیکو افغانستان اوس درته وایي چې یاره اوله ورقه خو د افغانستان ولیکو دویمه ورقه هیډر باید څه شي مثال اولې ورقې عنوان څه شو افغانستان شو که نه درته وایي د بلې ورقې عنوان کابل که نو که ته اوس کنټرول انټر وې د دویمې ورقې عنوان څه کې کابل کې او کلوز هیډر اینډ فوټر وې د اولې ورقې عنوان څه شی شو کابل نو دا به اوس ته سیکشن دلته بدلې دا ډاکومنټ په سیکشنونو تبدیلې زه ورته وایم چې د دویمې ورقه د باید دویم سیکشن شروع شي اوس چې مونږ او تاسو سیکشن نه وي برې کړی څومره ورقې چې اخلو د هغې عنوان به څه وي افغانستان درته وایي نه سیکشن به د دویمې ورقې عنوان څه که کابل کړم د دپاره به ته سیکشن بدلې ری به شي لی آوټ ته بریک ته به راشي او په څه به کلیک کړي نیکسټ پیج یعنی سیکشن به بدل شي خو کومه ورقه کې بله ورقه کې نیکسټ پیج سیکشن بدل شو که نه اوس ته غواړې دې ورقې عنوان څه شی شي کابل ډبل کلیک او څه نه به ټیک مارک کیسه کړو لینک ټو پریویس یعنی پریویس section سره څه کا ګوره link to the previous section to continue using the same header or footer or turn this feature off to create different header or footer for the current section وای که غواړئ چې همدغه section continue وي همدا header continue وي نو دنه چیک وایي مه ایسته کوو او که غواړئ چې نه د هر یو یعنی سیکشنونه د هر سیکشن کې د هیډر او فوټر ډفرنټ وي دا فیوچر څه کا آف کا ګوره کلیک مې کو آف شو د دې سیکشن څه غواړي کابل اوس تاسو وګورئ دلته یې څه لیکلي دي سیکشن 2 کلوز کا د دې ورقې عنوان څه دی د دې څه شی شو اوس درېیمې ورقې جلال آباد نو کوم کار به کوو همدا طریقه ری به شي بریک ته نیکسټ پیج دلته به ډبل کلیک کوي او څه نه به ټیک مارک ایسته کوي لینک ټو پریویس نه او دلته به ورته څه ولیکئ جلال آباد ګوره کلیک دلته به کلیک کوي دلته به ورته ولیکي جلال آباد کلوز کا ګوره د هرې ورقې هیډر بدل شو که نه کابل جلال آباد یو مثال شو دغه څه مشکل نشته بل مثال ته اوس ګورئ مثال راځو دلته موږ او تاسو پیج بارډر ته راځو درته وایي چې دا اولې ورقې ته مثال په توره دغه شکل بارډر ورکا مثال آرټس کې دا آرټس ورکا نو زه ورته وایم چېره دغه اولې ورقې ته دا آرټس ورکا یعنی په بارډر په شکل کې ورته آرټس ورکا دا اوکې درته وایي د دویمې ورقې آرټس چې باید بدل وي د دویمې ورقې بارډر د کوم رقم وي دا رقم دی وي نو هماغه کار به تاسو وکړئ لی آوټ ته به راشئ او دلته به اول څه بدل کړئ سیکشن نیکسټ پیج صحیح شو او دلته به راشئ ډیزاین ته پیج بارډر کې به ورته کوم رقم بارډر ورکړئ زه ورته یم دا بارډر او څه به ورته انتخاب کړي دس سیکشن اوکې که ګوره بدل شو که نه درته وایي د درېیمې ورقې دې بدل وي نو هماغه طریقه لی آوټ ته به راشئ بریک په څه به کلیک کړي دلته به راشئ نیکسټ پیج او دلته به همدې ته هیډر مثال دلته بارډر بدلې یا هیڅ بارډر نه ورکړي نو دلته به راشي څه به ورته انتخاب کړي نن او څه به ورته ووایي دس سیکشن اوکې بارډر ته څه شو ختم شو ګوره بارډر اوس دلته شته که نه دلته ورته راشي څه انتخاب کوي نن به دلته هم انتخاب کوي نه اوکې که سیکشن یې سوچه څه شو د ټول نه دلته به راشي زه ورته وایم چې دا هېڅ بارډرونه لري دلته راشه دس سیکشن
او دلته ورته څه انتخاب کې نن اوکې کا بارډر ته څه شو ختم شو. دوه مثاله. بل مثال ته ګورئ. مثال موږ تاسو راځو مارجن ته. یو کس درته چې د اول واره کې مارجن د لیفت ټاپ باټم نه 2 انچ وي او د دویم واره کې د 1 انچ وي. نو تاسو به اول راشي زه تم چې د اول واره کې مارجن د څومره وي ټاپ او باټم نه 2 انچ دی وي. نو راځم کسٹم مارجن ته دلته صحیح شو کسٹم مارجن او دلته ورته څه وایم زه ورته هم چېرې ټاپ نه دیم 2 انچ وي باټم نه دیم مارجن 2 انچ وي لیفت نه دیم 2 انچ وي رائټ نم 2 اوکې صحیح شو کنه. د دویمې واره کې مارجن څومره غواړم 1 انچ. نو لیاوټ ته به راشي او دلته څه وکړي نیکسټ پیج او دلته بیا راشي مارجن ته به راشي کسټم مارجن ته د ټاپ دی یو وي د باټم دی یو وي د لیفټ هم یو دی وي د رائټ نم دی یو وي څه شی دی وي د کوم سیکشن دیس سیکشن اوکې کا اوس تاسو وګورئ دلته ټیک سم ولیکه د اول واره کې مارجن وګورئ او د دویمې ته وګورئ. دا دریم مثال. بل مثال تاسو وګورئ. مثال تاسو وایئ چې نه داسې وکړه چې اوله ورکه د پورټریټ وي دویمه ورکه د څه وي لینډسکیپ. مثال ګوره دا اوله ورکه شوه دا په کوم سټایل کې د پورټریټ سټایل کې ده که نه دویمه ورکه لینډسکیپ غواړم نو دی به شي لیاوټ ته بریک ته سیکشن به څه کړي نیکسټ پیج دویم سیکشن شو که نه زه ورته وایم چې دویم سیکشن ورکه څه شی شي لینډسکیپ کلیک کا څه شی شو لینډسکیپ. دا بل مثال صحیح ده که نه. کالم ته راځو. کالم باندې مثال در کومه. مثال موږ تاسو دلته راغلو دلته لیکلو که درته کس وایي چې د اول ورکه کې د کالم یو کالم یو د دویم ورکه کې څو کالمه که 3 نو دلته به راشي اول به څه والي بریک ته سیکشن به څه کړي نیکسټ پیج څو کالمه دې سیکشن کې غواړي 3 نو تاسو وګورئ دې کالم کې 3 سیکشن راغله اول ورکه کې اول پیج کې څو کالمه دي یو. دا بل مثال. اوس راځو بریک ته لاین نمبر ته راځو. لاین نمبر کې بل ریسټارټ ایچ سیکشن دی. اوس دې زه ورته وایم چېرې دغه اوله ورکه کې مثال صحیح شو لاین نمبر راغو دې ته مثال لاین نمبر واچولو صحیح شو مثال ریسټارټ ایچ سیکشن ته مې ټیک مارک ولګوم. مثال ښه ډېر لیکل مې وکړه د اول سیکشن تر دې پورې شو تر دې پورې اول سیکشن شو. درته اوس وایي چې دویم سیکشن شروع که خو لاین نمبر دې څه نه شروع شي یو نه ځکه به د یو نه شروع کېږي چې موږ تاسو ته ټیک مارک لګولی ریسټارټ ایچ سیکشن چې سیکشن څنګه نوی کم ډایرکټ به لاین نمبر څه شي یو نه شي. ګوره بریک او په څه کلیک کا نیکسټ ګوره اول سیکشن بدل شو لاین نمبر څه نه شروع شو یو نه. بل د دې بل مثال ته ګورئ دا کنټینیو باندې یو مثال صرف درکولی شم ځکه یو لري. کنټینیو څه کار کوي مثال په توره درته وایي چېرې کنټینیو دا معنا لکه دلته د مثال تا لیکلو که دې سره د لاین نمبر واچولو مثال راغی دلته ریسټارټ هیڅ سیکشن ته ټیک مارک ولګو. اوس یو کس درته وایي چې د 15 لاین نه خواته باید لاین نمبر د یو نه شروع شي لاین نمبر د څه نه شروع شي یو نه په همدې ورکه کې. نو ته اوس دلته سیکشن چې بدلی نو نیکسټ پیج نه به کار نه دی د څه نه به کار هلی کنټینیو چې په کنټینیو د کلیک کو لاین نمبر د څه نه شروع شو یو نه. یعنی کنټینیو هغه ځای کې سیکشن بدلی چې کوم د پوینټر نه لاندې وه سیکشن څه کېږي بدلیږي وه. دې کې څه مشکل شته. ایون پیج 8 پیج ګوره دلته لیکلي انسرټ ا سیکشن بریک and start new section on the next page even number it page یا add او even خو پیژنه جفت او تاکه. مثال درته اوس بل ته ګورئ مثال ته موږ تاسو لیکلو که صحیح شو دلته هم لیکلو که ها څومره ورکه ده 3 ورکه ده. اوس درته وایي چې بله ورکه باید څه شي چې کنټرول انټر وو درته وایي چې دې نه بله ورکه ده خو مثال جفت راشي نو دلته غواړي چې جفت ورکه راشي دلته په څه کلیک کړي ایون پیج کومه ورکه شوه جفت. درته وایي چې شپږمه ورکه هم باید جفت وي 15مه یعنې زه نه بعد څومره ورکه باید شروع شي ته ورڅوک دی ها دلته ګورئ اوس دا 4 ورکې دي که نه اوس 15مه ورکه چې کنټرول انټر وو نمبر به یې څه وي 15 به وي که نه خو درته وایي چې نه 15مه ورکه باید نمبر څه وي 6 وي. نو ته غواړې چې 15مه ورکه یعنې 6مه دی 6 نمبر راشي نو دلته په څه کلیک کړي ایون پیج ګوره دلته نمبر څو ښایي او څو ورکه شوې 15. اوس 6مه ورکه چې ظالمه
زه وایم چې دا لاین په شپږمې ورقې نمبر دی وشي نو دلته به راشي بریک او دلته په څه کلیک کې 8 پیج ګوره شپږمې پیج نمبر څه شو اوس د نه پس و ورقې موږ او تاسو سره ډاکومنټ کې شپږ ورقې دي که نه خو پیج نمبر څو دی اوس اومه ورقه درته وایي چې باید پیج نمبر یې 9 شي نو ته غواړې چې اومې و دې نه پس یعنې حق خو د تاک ورقې دی که نه اته تاک دی که نه درته وایي چې نه دې نه پس چې کوم نمبر ته اخلي باید جفت نمبر ولري نو هماغه طریقه بریک په څه به کلیک کې 8 نو ګوره نمبر یې څه راغی 9 دا اوس لسمې ورقې نمبر دی که نه که ته چېرته په 8 کلیک کې نو څو به شي 11 اوس درته وایي چې یاره بله ورقه جفت که نو 12مه راځي که نه ایون پیج اوس درته وایي چې جفت ورقه بله واله او حق د 14مې د تاک دی که نه نو درته وایم چې نه پیج نمبر د جفت شي دلته راشه ایون پیج نمبر څه شو جفت یعنی د ایون په ذریعه جفت ورقې به راځي او د 8 په ذریعه به څه راځي تاک ورقې دې کې څه مشکل شته بل اپشن چې دی لاین نمبر کې خو څه پاتې نه شوه نن باندې خو پوهېږئ که نه څه کار کوي مثال ته تاسو لاین نمبر واچولو صحیح شو لاین نمبر هم اچولی دی کنټینیو درته وایي لاین نمبر ختم کار لاین نه نو نن باندې کلیک کا لاین نمبر به څه شي ختم هایپرنیشن خپله د اخبارونه موږ ګورو انګلیش اخبارونو کې اکثره مثال موضوع داسې لیکل شوي وي آخر د ورقه کې آخر د لاین کې مثال یو موضوع راغلی افغان بې فاصله بیا لیکل شوي افغان مثال داسې راغلی فاصل نقطه لیکل شوي استان صحیح شو که نه دغه علامه چې دا د کنټینیو معنا ورکوي چې دا لغت څه دی جاري دی دې علامې ته څه ویل کېږي هایپرنیشن څه مې غلط کړي په افغانستان کې که نه خو خیر ما مثال ده ګورئ هایپرنیشن راغو که نه دغه هایپرنیشن علامه اکثره ډاکومنټ کې ته چې خپله راشي یعنی اکثره لغت نه ځایږي د پیج په آخره کې نو هغه څه چې ځایږي د پاس پرېږدي چې څه نه ځایږي د لاندې راولي خو د هغه منځ کې د هایپرنیشن علامه دې څه کړي را دې ولي یعنی دې ته کنټینیو معنا ورکړي چې دا لغت جاري دی اوس وګورئ مثال ته زه راځم لیکم افغانستان ګوره اے اف جی دلته ورشم اے اف جی ایچ صحیح شو که نه اے اف جی پاس ځایدلو اچ نه ځایدو بس ته لغت ځان سره راکوز کو که نه نو زه ورته وایم چې څه ځایږي پرېږده چې څه نه ځایږي راکوز که خو منځ کې هایپرنیشن اټومیټیکلی هایپرنیشن علامه څه که راوله نو اټومیټیک ته مې ټیک مارک ولګو اوس ګورئ اے اف جی ایچ اے این آی ایس ټي این سپیس وګورئ علامه راغو که نه دا وګورئ اټومیټیکلی د هایپرنیشن علامه راغ که نه دا علامې ته هایپرنیشن ساین وایي دا معنا چې دا لغت څه دی کنټینیو دی جاري لکه دلته اوس زه راځم دلته مثال څه لیکل کوم لکه دلته لیکم مثال که هغه داسې ایجوکیشن ګوره ای ډي یو سی اے پاس ځایدو که نه اټیا یو ان نه ځایدو لاندې راکوز کو که نه منځ کې سلامه راوسته هایپرنیشن نو دا هایپرنیشن اټومیټیکلی خپله راو که نه ځکه ما هلته اټومیټیکلی ته څه ټیک لګولی ټیک مار چې اتومات خپله راوله دغه ته هایپرنیشن ساین وایي که ته غواړې چې نه مینولي دا معنا په خپله خوښه لکه زه ورته یم چې زه دلته ودرېږم مینولي په خپله خوښه د هایپرنیشن علامه دلته اچوم لکه دلته ګورئ لیکم افغانستان صحیح ده زه دې منځ کې خپله هایپرنیشن علامه اچوم مینولي دلته راشم مینولي درته وایي کوم ځای کې اچې زه ورته یم بس دا ځای صحیح دی یس که نو ګوره هایپرنیشن علامه ګورئ رانغه مثال ته راځم مینولي زه ورته یم چې هایپرنیشن علامه چېرته اچوم مثال دلته یې واچوه یا دلته یې مثال واچوه بس یس که نو ګورئ خپله راغو که نه یعنی موږ ته خپله ځای وټاکو چې هایپرنیشن علامه ستا دوه ځایونو کې راځي دلته او دلته کوم ځای کې ته اچې زه ورته یم چې کوم ځای کې واچوم مثال دغلته یې واچوه بس یس که نو ګوره هماغه ځای کې مینولي خپله واچولو که نه که همداسې راشو مینولي ته ګورئ بل اپشن چې دی هایپرنیشن اپشنز دي اټومیټیکلی هایپرنیټ ډاکومنټ اټومیټیکلی څه معنا خپله راوله هایپرنیټ ورلډ ان کیپس لاک ګورئ دې څه معنا مثال په توره دلته زه راغمه
لیاوټ ته او دلته مې هایپرنیشن اټومیټیکلی ته مې ټیک مارک ولګو او څه ته ټیک مارک شته هایپرنیټ ورډز اینډ کیپس اوکې مې کو مثال ته څه ټیکس ولیکم دلته زه راځم افغانستان په غټو حرفونو لیکم دلته راځم کلیک کوم دلته افغانستان څه کوم په غټو حرفونو AFGHAISTN ګوره غټو حرفونو باندې افغانستان اتومات هایپرنیشن علامه راغو که نه زه ورته چې نه په غټو حرفونو لیکم هغه منځ کې به هایپرنیشن ساین مه راوله دې نه به ټیک مارک ایسته که اوکې که اوس ګوره افغانستان لیکم اوس یې م راوسته اټومیټیکلي خو خیر اټومیټیکلي هلته ورسره ټیک مارک د راځي یعنې دې خپله دا معنی چې غټو حرفونو والا به اکثره یعنې صرف نظر کوي هایپرنیشن زون دی مثال اوس د دې موقعیت کوم ځای کې غواړي زون اوس نه دی معلوم چې دلته موږ او تاسو ورته ځای مشخص کړو د وره کې څومره دی لیمټ ته مثال دا د څومره کار څومره دی مثال لیمټ دی یعنې په ډاکومنټ کې دې سایز څومره وي لیمټ دې نه زیاتولی شو او مینولي خو هماغه کار کوي دا موږ او تاسو سره هایپرنیشن نمبر او بریک یو سبا د خیره په سیټ اپ بټن پاتې ده دا چې د خیره ختم کړو نور لیاوټ هم د خیره ختم